الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا صدق الله العظيم. ډیرو قدرمنو محترمو مسلمانانو ورونو او خویندو، الله سبحانه وتعالى کله چې انسان پیدا کړی او انسان ته د عبادت او دینی لارښوونې کړي، نو د هغې ترڅنګ اسلام د انسان د جسمی حفاظت او د انسان د صحت د رواني حفاظت د ټولو پالنه هم کړي. ځکه د اسلام په ډیرو احکامو کې مونږ او تاسو د صحت ساتنه ګورو، کله د ځینو عباداتو په ترسره کولو کې، کله د ځینو عباداتو په پرېښودلو کې، کله په ځینو مسایلو کې احتیاط کولو کې، کله په کم خوراک کې، په مختلف ډولونو باندې الله سبحانه وتعالی او د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم او اسلامي شریعت زمونږ او تاسو د صحت حفاظت کړی، صحت ته پاملرنه کړې. که مونږ او تاسو اسلامي شریعت ته وګورو او هغه احکام چې مونږ او تاسو ته وضع شوي دي، نو اکثرو کې به مونږ او تاسو ته دا معلومه شي چې هر هغه څه چې د انسان جنس او د انسان هغه ذات د هغې ساتنه کوي، د هغې حفاظت کوي، د هغې سالمیت ته پیاوړتیا وربخي، په هغې باندې مونږ او تاسو ته امر شوی. او هر هغه څه چې انساني نسل ته او بشریت ته نقصان رسوي، ضرر رسوي، د هغې څخه مونږ منع شوي یو. که چیرې مونږ او تاسو د خپل ژوند ته وګورو چې په لومړي قدم کې هغه یو وسیله چې د انساني نسل د ازدیاد او د مداومت سبب د ازدواج نکاح، اسلام مونږ او تاسو ته نکاح یو مشروع عمل ګرځولی چې دغه نکاح خپله بذاته عبادت دی. او دا حدیث مونږ بربر تلاوت کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای هغه څوک چې نکاح وکړي الله عزوجل د نیمایي ایمان پوره کوي نکاح سره، په متباقي نیمایي کې د الله څخه وویریږي، خپل کوشش دی وکړي. نو دغه نکاح هم عبادت ګرځول شوی، ځکه دغه نکاح هم د انسان د صحت دپاره خورا مهم دی. سره د دې چې دا د انسان هغه فطري یو ضرورت هم پوره کوي، د انساني نسل د بقا سبب هم دی چې د نکاح په وسیله باندې اولاد دنیا ته راځي. مګر په ضمن کې د انسان د صحت یو غټ اړخ په دې کې پروت دی. که فرضاً دغه نکاح نه وای، نو انسان به ناروا لارو نه استفاده کولی یا ناروا لارې به یې کارولی، چې موږ او تاسو نن وخت کې ګورو چې د زنا په سبب باندې څومره مرضتیاوې پیدا کېږي. حتی دغه پخوا د ایډز مرض او د نور مرضونه چې پیدا کېږي، دا ټول د همغه سبب باندې پیدا کېږي، نسلونه د منځه ځي، ټولنې فساد طرف ته ځي. او که فرضاً اصلا دا نکاح نه وای، نو بیا به انسان کېدی شي د کثرت د شهوت نه او د هغې د رفع دپاره به وسیله نه وه، نو انسان به بیا مریض کېدلی. نو الله سبحانه وتعالی همدغه نکاح چې موږ او تاسو ته مشروع ګرځولی، دې کې ډېر حکمتونه دي. انساني نسل ازدیاد دی، د انسان د صحت پالنه او حفاظت دی، انسان ساتنه د امراضو څخه، دا ټول په همدې کې پراته دي. همدارنګه که چیرې موږ او تاسو بیا اسلامي تعلیماتو ته وګورو، کله چې انسان مریض کېږي، بیا موږ او تاسو ته اسلام د تداوی او د علاج کولو توصیه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داو فما جعل الله داء الا وله دواء. تاسو تداوی وکړئ، علاج وکړئ، خپل دوا نه کار واخلئ. هیڅ مرضتیا الله نه ده پیدا کړې مګر د هغې علاج هم پیدا کړی، د هغې دپاره دوا هم پیدا کړی. مګر ځینې علاجونو دوا ورته انسانان او ډاکټران او مسلکي خلک زر رسېږي، کله لږ لټون غواړي ورته رسېږي، مګر د هر مرض دپاره علاج الله سبحانه وتعالی پیدا کړی. او دغه تداوی او خپل د نفس علاج کول، د خپل صحت پاملرنه کول، دا هم لازم ده، په انسان باندې فرض دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه موږ او تاسو ته صریح امر کوي په همدې باندې، دا چې یو تعداد انسانان زموږ او تاسو په ټولنه کې د تقوا او پرهیزګارۍ په لباس کې کله کله داسې کارونه کوي چې هغه د شریعت خلاف کار دی. یو انسان به مریض وي، زه ډاکټر ته نه ځم، الله په الله توکل کوم، زه دوا نه خورم، بس الله مې روغوي، زما ایمان دی په الله باندې. یا دوا کول دا کار دی او دا کار دی، بې ځایه خبرې به کوي. یا دا داسې خبره چې واکسین نه کوم چې بیا دا کېږي دا کېږي. علا کل حال یعنې هغه څه چې ثابت وي چې دا علاج دی او دا د انسان صحت دپاره مفید تمامیږي او انسان ورته اړتیا لري او دی قصدن هغه کار نه کوي، نو دی په خپل ځان باندې ظلم کوي. نو ځکه تداوی کول یو مشروع عمل دی او سنت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امر کوي چې تاسو تداوی وکړئ، او الله عزوجل هیڅ دوا مرض نه دی پیدا کړی مګر د هغې دپاره علاج هم پیدا کړی دی.
هغه ځینې معنوي شیان هم دي چې موږ تاسو ته په احادیثو کې هغې ته توصیه شوې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داوو امراضکم بالصدقه، تاسو د خپلو مرضتیاو علاج په صدقې سره وکړئ، خیرات ورکړئ، زکات ورکړئ، صدقات ورکړئ، تاسو به بیمار نشئ، مریض نشئ. مګر یو سړی به په بستر کې پروت وي او دی به زکات هم ورکوي، خیرات به هم ورکوي چې زه جوړ شم، مګر دی به نه جوړېږي. نو کله به الله عز وجل د ده دغه شفا تاخیروي د یو حکمت دپاره، مګر دغه هغه معنوي صحتوالی ده چې الله عز وجل تا نه آفات او مصیبتونه او مشکلات لرې کوي. یعنی صدقه باید ورکړی شي، مګر د هغې ترڅنګ اسباب هم لازم دي چې اسبابونه انسان کار واخلي. ډاکټر ته ورتګ، دوا استفاده کول یا نور هغه څه چې اسلام توصیه پرې باندې کړې، دغه اسباب هم لازم دي چې انسان د هغې څخه کار واخلي. او دا مثال موږ پخوا هم ذکر کړی چې اکثر علما یې په همدې باب کې ذکر کوي چې یو صحابي مسجد نبوي ته راغی، خپل اوښ یې ونه تړه، همداسې مسجد ته راننوت. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ولید چې اوښ خلاص پاتې دی، ول چې دا اوښ دی ولې ونه تړه؟ ویل رسول الله ما په الله توکل کړی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل اول د اوښ وتړه، بیا په الله توکل وکړه. اعقلها وتوکل علی الله، یعنی د اسبابو څخه کار واخله، بیا نتیجه الله ته پرېږده. نو یو سړی به دوا خوري، ډاکټر ته به ورځي، خپل علاج به کوي، موږ نه وایو چې دغه دوا زه جوړ کړم، شفا الله په دې دوا کې اچولې، زه الله جوړ کړم، خو الله په دې دوا کې شفا اچولې او دا یو سبب شو زما د شفا. زه مریض شوم، دغه ډاکټر ته لاړم، الله دغه ډاکټر سبب کړ چې دی ماته یو دوا راکړي او هغه دوا زما د شفا سبب وګرځي. نو شفا ورکوونکی الله عز وجل دی، دغه اسباب خپله بذاتهی کار نه کوي، د الله په اراده باندې کوي، مګر اسبابونه باید انسان کار واخلي. همدارنګه که موږ تاسو بیا اسلامي تعلیماتو ته وګورو، اسلام ټول هغه څه حرام کړي موږ تاسو ته چې هغه انساني جنس ته، انساني بدن ته نقصان رسوي، صحت او سلامتیا ته نقصان رسوي، یا انساني نفس هغه نسل د منځه وړي، لکه قتل اسلام حرام ګرځولی، د انسان وژنه ناروا عمل دی، غیر د دې نه چې هغه د الله په لاره کې او خپل شرایط لري. نورمال حالاتو کې قتل د یو انسان وژنه حرام دی، او الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې فرمایي هغه څوک چې په ناحق سره یو انسان وژني داسې دی لکه ټول انسانیت چې وژلی وي، او څوک چې یو انسان ژغوري هغه ته نجات ورکوي داسې دی لکه ټول انسانیت ته چې نجات ورکړی وي. او ډېر روایتونو کې الله عز وجل هم دا فرمایي چې په ناحق سره څوک یو انسان وژني نو دی به په جهنم کې وي، خالدا فیه ابدا، همیشه به په جهنم کې وي، وتل نشته. دغه خپل شرایط د توبې لري چې هغه استثناءات دي په دې کې. نو قتل چون هغه انساني نفس ته نقصان رسوي، انساني نفس د منځه وړي، اسلام حرام کړی تر څو دغه نفس باقي پاتې شي. همدارنګه د یو چا په نفس باندې اعتدا کول، تجاوز کول، ظلم کول، یو انسان وهل، د یو انسان اندامونه غوڅول، یو انسان ته زخم وردول، یو انسان تعذیبول، کاغه رواني تکلیف دی، کاغه جسمي تکلیف دی، یو انسان ته اذیت رسول چې دغه سالمیت او دغه صحت د منځه وړي، دغه ټول اسلام ظلم ګڼلی دی او دا اسلام ناروا کړی دی. همدارنګه د بل نهي نه که موږ تاسو وګورو، هغه څه چې کاغه خوراکي شیان دي، کاغه د څښاک شیان دي چې انسان صحت ته ضرر رسوي، اسلام هغه حرام کړی دی. شراب حرام دی، ولې د انسان عقل د منځه وړي. د خنزیر غوښه حرامه ده، ولې هغه خپل هغه مشکلات لري چې صحیح مشکلات دي او بغیرتوب منځ ته راولي وغیره وغیره، خپل مشکلات لري، دغه اسلام حرام کړی دی. هغه حیوان چې ذبح شوی نه وي، وینه یې وتلې نه وي، ناپاکه وینه، د هغې خوړل حرام دي، ځکه هغه ناپاکه وینه چې داخل کې پاتې ده دم مسفوح ورته وایي چې هغه وینه د باندې وځي. نو هغه وینه چې د باندې لاړ شي، داخل وینه چې کوم رګو کې هغه نقصان نه رسوي، مګر هغه وینه چې بهیږي باید ووځي او داخل کې پاتې شي، هغه صحت ته نقصان رسوي. هغه حیوان چې خپله مردارېږي، مړ کېږي، حرام شوی دی. هغه حیوان څخه چې درندو خوړلی وي حرام دی، ځکه په دې کې ټول زهري مواد ورسره خلط شوي وي، انساني صحت ته ضرر رسوي. په همدغه اساس هر هغه څه چې د انسان عقل ته ضرر رسوي، جسم ته ضرر رسوي، کاغه مواد مخدر دي، کاغه چرس دی، کاغه پاوډر دی، کاغه سګریټ دی، کاغه نسوار دی، دغه ټول اسلام حرام کړي دي. د یو طرف نه ګورو چې دا انسان صحت ته نقصان رسوي، خپل انسان خپل ځان وژني، خپل انسان خپل ځان هلاکت ته غورځوي. اکثر ډاکټران ته چې انسان ورشي، یعنی حتی زه خپله چې ورځم کله د یو مرستیا چې ډاکټر ته وایم پوښتنه کوي سګریټ څکې یا شراب څکې، دا کوي دا کوي، ځکه که ته ورته وایې چې او سګریټ څکم نو هغه ته بیا معلومیږي چې د سګریټ په نتیجه کې دغه مرضونه رامنځته کېږي، سږي د منځه ځي، د ستوني مشکلات درته پیدا کېږي. او جالب دا دی چې د سګریټ په کوتۍ باندې هماغه سړی چې خپل پیسې ورکوي، د خپل لاس هغه زحمت وباسي او په سګریټ یې ورکوي، د سګریټ په کوتۍ درته نوشته دي چې سګریټ د سرطان باعث ګرځي، عکسونه ورباندې شته چې ستونی د سرطان کېږي، سږي د سرطان کېږي، دا درته مشکل پې کېږي، مګر بیا هغه عکسونه اګنور کوي، په خپلو پیسو باندې 8 ساعته 9 ساعته به کار کوي، بیا به هغه پیسې په سګریټو باندې بیا وهي یا په نورو موادو باندې، هغه څه چې د انسان صحت ته ضرر کوي.
نو دغه ټول شیان اسلام حرام کړی دي. کاغه نوم په شریعت کې ذکر شوی کنه د ذکر شوی هر هغه څه چې د انسان صحت ته مضر دي، یو طرف نه صحت ته مضر دی، بل طرف نه اسراف دی، بل طرف نه یعنی ټول مشکلات په دغه شیانو کې سره راټول شوی دي. اسلام په دغه سزا حرام کړی دي. د انسان د صحت ته د پاملرنې په سبب باندې کله کله الله عزوجل او اسلامي شریعت حتی غ فرایض کې تخفیف راولي، آسانتیا راولي. د لپاره چې دا انسان په مشقت کې نشي یا زحمت کې واقع نشي یا مشکل کې واقع نشي. مثلا یو انسان مسافر دی او سفر کې همیشه انسان په حرج او مشقت کې وي، تکلیف انسان ته وي خامخا، ولو که ته په طیاره کې، ولو که ته په ایرپورټ کې، که هر ځای کې هر څومره راحت کې چې خو مسافر یې بیا به هم د مشکلاتو څخه خالی نه یي. نو په همدغه اساس باندې په سفر کې روژه خوړل جواز لري. که چا په سفر کې روژه ونه نیوله ګناه په ده باندې نشته، ځکه مسافر په مشقت او حرج کې وي. مګر د سفر روژه حکم هم دا دی چې کچا وخوړه باک نه لري، کچا روژه ونیوله د روژې نیولو امکان ورته هم صحیح خبره ده. بلکې یو تعداد علما تشویقوي چې په سفر کې چاته که امکان د نیولو وي روژه دې ونیسي ښه ده، ځکه دا روژه په کال کې یو ور تکراریږي، رمضان په کال کې یو ور دی، نو ښه دا ده چې دا د لاسه ور نه کړي. مګر که چا روژه وخوړله باک نه لري. حتی یو سفر کې صحابه کرام سفر کې و، په داسې سفر کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ورسره و. یو تعداد صحابه روژه ونه نیوله، یو تعداد صحابه روژه ونیوله. دغه چې روژه نیولې وه په د نورو انتقاد کوو چې تاسو روژه ولې ونه نیوله، روژه مو باید نیولی وی. خو دا چې ورځ غرمه شو، غرمې نه وروسته شو، د عربستان ګرمي خو موږ تاسو ته معلومه ده، هغه چا چې روژه نیولې وه ټول ذوب شو. هغه چا چې روژه نه وه نیولې دوی به بیا د خپل څادرونو نه دوی ته سفرې به ورته وهلې، چا به ورته اوبه راوړلې، چا به سفرې ورته وهلې، چا به ورباندې باد کوه، چا یو رقم بل رقم. اوس دغه چا چې روژه نیولې ذوب شوي د هغو حفاظت کوي، د هغو دفاع کوي، د هغو خدمت کوي. بالاخره رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شو چې داسې وضعیت پېښ شوی، هغه چا چې روژه نیولې او په ځان فشار راوسته ټول ذوب شوي دي پراته دي، او هغه چا چې روژه نه دی نیولې دوی ولاړ دي خدمت کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ذهب المفطرون بالاجور، هغه چا چې نن روژه نه ونیولې ټول اجرونه یې واخیستل، هغه چا چې روژه نه ونیولې ټول اجر واخیستل. حال دا چې په سفر کې یعنی هغه چا چې په ځان فشار راوستل او هغه ذوب شو، هیڅ کار خپل نشي کولای، بلکې د بل انسان د مزاحمت سبب شو، بل انسان د خپل عبادت څخه وګرځو، هغه ستوالر د خدمت کوي. نو په همدغه اساس بیا که څوک په سفر کې روژه نیولی شي په راحتۍ سره روژه دې ونیسي ښه خبره ده. که چا ونه نیو ګناه په هغه باندې نشته، په سفر کې روژه خوړل جواز لري. همدارنګه که یو انسان مریض دی، قرآن عظیم شان کې آیت دی د انسان د صحت دپاره الله عزوجل فرمایي چې په مریض باندې باک نشته، ګناه نشته. که یو انسان مریض دی هغه روژه نشي نیولی، روژه دې نه نیسي. کله چې دی روغ شو بیا د قضایي ونیسي، او که چیرې داسې مریض و چې د روغتیا امکان نشته نو بیا د فدیه ورکړي، ځکه د آینده کې هم بیا قضایي نشي نیولی. همدارنګه که یو انسان مریض دی په ولاړ باندې لمونځ نشي کولی، اسلام ورته وایي چې ته کښېنه لمونځ وکړه، که په ناستې نشي کولی په اشارې باندې لمونځ وکړه. نو هر حالت دپاره اسلام هغه د عذر حالت ورته ښودلی دی، دې دپاره چې انسان باندې فشار را نشي او د دغه سلامتیا او صحت ته صدمه او نقصان ونه رسیږي. همدارنګه کله کله ګورو چې یو انسان د ژغورلو دپاره او د نجات دپاره اسلام ځینې شیان چې حرام شوي دي هغه ورته حلالوي. یعنی د مخکې مثالونو کې موږ فرایض ولیدل چې پرېښودل کېږي، چې روژه فرض دی ورته اجازه شته چې روژه وخوري. مګر اوس دلته ځینې شیان چې حرام شوي دي هغه ورته حلالېږي. یو انسان چې د اضطرار په حالت کې دی، دی داسې حالت کې دی که چیرې یو شی ونسکي دی وفات کېږي، مړ کېږي، هلاک کېږي، نو دته بیا اجازه شته چې د شراب وڅکي، که فرضاً اوبه نه پیدا کېږي، حلال شی بل نشته، اوبه نشته، جوس نشته، داسې بل شی نشته چې حلال دی غیر د شرابونه، نو بیا به دته دا جواز لري چې د شراب وڅکي، خو فقط هم دومره اندازې باندې چې دی پرې د مرګ څخه خلاصون مومي. که هغه یو جرعه وي، که هغه 2 جرعې وي، که هغه 3 جرعې وي، فقط د ضرورت په اندازې باندې چې شوقي به یې نه څکي، هغه به د ضرورت د نجات د نفس دپاره به څکي. یا یو انسان مثلا داسې حالت کې دی چې د مخمسې حالت ته رسېدلی، مخمسه هم دې ته وایي چې یو انسان که چیرې ونه خوري یو شی مړ کېږي، دومره د لوږې حالت ته رسېدلی چې فقط که ونه خوري مړ کېږي، نو دغسې حالت کې په دې موجوده ځای کې غیر د خنزیر د غوښې نه بل شی نشته او د خنزیر غوښه حرامه ده، نو دته د قدر د ضرورت په اندازې باندې خوړل جواز لري. یا یو مثلا فرض که غوښه شته یا یو حلال شی شته، خو تر څو چې یو انسان چې هغه حلال ورته راوړي را رسوي دا سړی مړ کېږي، هلاک کېږي، نو بیا هم دته د حرام خوړلو جواز شته. حتی یو انسان که یو څوک یو دښمن او کافر نیسي او دی وژني او ورته وایي چې ته د کفر الفاظ وکاروه، د کفر الفاظ وکاروه، د نفس د ژغورلو دپاره که چیرې دی د کفر الفاظ ووایي دته جواز لري، فقط دې دپاره چې ځان د مرګ څخه وژغوري، مګر په زړه کې ایمان وي،
او قران عظیم شان کې آیت هم ده چې الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان که په هغه چا باندې اکراه او جبر واردېږي او څوک وژني په د باندې باک نشته چې د په ژبه د کفر تلفظ وکړي مګر په زړه کې د ایمان نور موجود وي. او د دې ژوندې مثال د عمار رضی الله عنه دی. یاسر، سمیه او عمار یو کورنۍ ده. یاسر پلار دی، سمیه مور ده، عمار زوی دی. دا بېوزله او غریبان او مسکینان دي په مکه مکرمه کې ایمان راوړ مسلمانان شول. مشرکانو دوی ونیوه، د دوی مور سمیه رضی الله عنها په شهادت ورسوله ډېر په بېرحمانه شکل باندې. یاسر رضی الله عنه هغه په شهادت ورسول او دوی به تعذيبول. کله به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی خواته تیرېده بیا به دوی ته ویل چې صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنه. ای د یاسر کورنۍ صبر وکړئ، ستاسو ځای جنت کې دی. نو دغه دوه نفر چې شهیدان شول پلار او مور د غزوې ځوانو دای بیچاره دومره ډیر عذاب کې چې د نور تحمل نشو کولای. دته ویل چې په محمد صلی الله علیه وسلم بیرته کافر شه. نو د کفر الفاظ ولوستل مگر چې هغه پرې خو د خزله کې ایمان وو. په منډه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تراغه ویل رسول الله کفار زه دومره شکنجه او اذیت کړم، دومره ضرر ماته ورسو چې نور قریب و چې زه هم د والدین غوندې هلاک شوی وای. ما د کفر الفاظ ولوستل. نو آیا په ما باندې سبق شته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې تاسو لکه سو هغه وخت ویل چې ایمان وو، ما فقط د ځان د خلاصون لپاره دا کار وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ان عادوا فعد. کچیر بیا هغه تاسو سره دا کار وکړ ته هم دا کار بیا وکړه. یعنی د ځان د خلاصولو لپاره د نفس د ژغورلو لپاره دغه الفاظ هم ته جواز لري. نو د انسان د نفس د ژغورلو لپاره کله کله هغه شیان چې حرام دي هم اسلام جواز ورکړی دی تر څو هغه انساني نفس وساتل شي. همدارنګه کچیر موږ تاسو خپل عبادت ته وګورو د وقایې لپاره چې انسان د امراض څخه وقایه شي، مریض نشي، مشکلات سره مخ نشي، زمونږ تاسو ډیر عبادتو کې موږ ته په طهارت باندې امر شوی. کچیر موږ تاسو وګورو اسلام عموما موږ ته په پاکوالي امر کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الطهور شطر الايمان. طهارت، نظافت، پاکوالی د ایمان یو برخه ده. کستا لباس پاک وي، ستا بدن پاک وي، ستا ویښتان پاک دي، ستا ګیره پاک ده، ستا یعنی په هر شي کې نظافت د ایمان یو برخه ده، د مسلمان یو نښه ده. او بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په هر مسلمان باندې لازم دی چې په 2 ورځو کې حد اقل یو ور غسل وکړي. په 2 ورځو کې باید د غسل وکړي. دا په هغه وخت چې وبو فریبانه نه وي، ډېر په مشکلاتو به وبو پیدا کېدل. یعنی یو ور حد اقل په هفته کې غسل لازم دی چې باید وکړي. یعنی دین علاوه کته ته امکان میسر وي چې هر څومره کولای شي نظافت دی، باید انسان خپل نظافت وساتي. همدارنګه د جنابت لپاره غسل. یو انسان چې د جنابت حالت سره مخامخ کیږي د اسلام غسل لازم کړي دی، باید غسل وکړي. طهارت د طهارت لپاره 5 وخت مونږ تاسو لمونځ کوو د هر او د هر منځ لپاره چې انسان او دس نه لري او دس لازم شوی دی. خپل پوزه پریمنځو، خپل پریمنځو، مخ ولا سپخي او د سر مسح، دا ټول ماغه طهارت دی چې مونږ تاسو اسلام وضع کړي. حتی د ډوډۍ د خوراک څخه مخکې اسلام بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ تاسو ته امر کوي چې لاسونه پریمنځو. طهارت د ځکه ستکه په ناول لاسونه باندې ډوډۍ خوري هغه میکروبونه ټول ستاخله ته ورځي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث شریف کې فرمایي چې الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر والوضوء بعد الطعام ينفي اللمم. د ډوډۍ څخه مخکې لاسونه پریمنځل هغه تنګسیا او فقیری د منځ وړي. انسان ته الله عزوجل په روزي کې فراخي ورکوي. او د ډوډۍ څخه وروسته د لاسونو پریمنځل د انسان صغیره ګناهونه پاکوي د منځ وړي. نو دغه حقیقت کې یو عبادت دی چې لاس پریمنځو، مګر په ضمن کې هغه اصلي حکمت د صحت پاملرنه او صحت حفاظت دی. همدارنګه د خولې پاک کول، ولو که موږ تاسو 5 وخت په اوداسه کې 3 واره دا ویل یعنی 15 واره خپل خوله پاکو، مګر د هغې سره سره موږ تاسو ته اسلام په مسواک باندې امر کوي. مسواک باید انسان استفاده کړي. نو چې کله مسواک وایم دغه ټوټ پیسټ یا برشون او دا شان هم پکې شامل دي. یعنی هر هغه وسیله چې ستاسو د خولې د پاکوالي سبب ګرځي دا ټول په دې حکم کې شامل دي. ولو که د مسواک ځای نشي نیولی، ځکه اوس طب هم دا ثابته کړې چې هغه مواد چې په مسواک کې دي په دغه نور کریمونو او شیانو کې نشته. نو که سره هغه کریمونه هم استفاده کوي، یو مسواک هم انسان سره وي چې کله کله سنت هم پځای شي او هغه طهارت هم حاصل شي. دا خبره ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به مسواک ډیر زیات کارول. حتی د شپې به چې د خوب نه راویښ شو تهجد لپاره مسواک به واخیسته. او صحیح ترمذی کې حدیث دی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك. کله به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې راویښ شو تهجد لپاره خپل خپل په مسواک باندې پاکوله، مسواک به واه. او کله چې د امهات المؤمنین څخه پوښتنه وشوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله کور ته ننوت څه شي باندې به پیل کو، کوم کار به اول کو یا کوم عبادت به اول تر سره کو،
هغه ورته فرمایل چې کان یبدا بالسواک، په مسواک باندې به پیل وکم. دا چې کور ته بننه وت مسواک د دې لپاره چې د انسان خوله پاکه وي، هغه بدبوی چې بل انسان ور سره اذیت کیږي هغه بدبوی نه وي، بل انسان ته ضرر رسول نه وي، ستا غاښونه پاک وي، میکروبونه نشته. نو بنا ان هر هغه څه چې د انسان په خوله کې یو اذیت پیدا کوي، کاغه بدبوی د غذا په سبب باندې دی، کاغه مثلا د دواګانو په سبب باندې دی، کاغه د سیګریټ او نسوارو په سبب باندې دی، یا کاغه دغه پیاز او ګندنه او د اوګې د خوړلو په سبب باندې دی، انسان باید هغه بوی د خپل خولې څخه لرې کړي. مسواک چې هر څومره ډېر کارول کېږي استفاده دي شي. او حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه طهارت د لپاره موږ او تاسو ته فرمایي چې هغه چا اوګه وخوړله یا چا پیاز وخوړه یا چا ګندنه او هغه شان چې بویناک دي هغه وخوړه، زمونږ جماعت ته نه راځي، زمونږ مسجد ته نه راځي تر هغه وخت پورې چې د پخله کې دا بوی وي. ځکه بني آدم ملائکه هم د هغه څه اذیت مومي چې بني آدم اذیت مومي، یعنی که مسجد کې هیڅ وکم نه وي او تا اوګه خوړل بیا هم جماعت ته مرزه، ځکه ته ملائکه ته اذیت رسوي که بني آدم هم نه وي. او د رمضان کې خو ماشاءالله زمونږ تاسو نعمتونه ډېر دي، هر انسان دومره خوراک کوي چې د 15 نفر برخه خورو. نو بیا د مختلف قسم خوراکونه وي. یو دوه درې شپې مخکې هم یو حاجي صاحب ماته ویل چې د خوراکونه الحمدلله ډېر شوي دي او د هر سړی چې تنفس کوي نو چې دا یو پکې روښانه شي نو د هوا بلک خوځېږي، ځکه موږ بیخي د تنفس د بویونو څخه ول پازاب شوي یو. نو په دغه اساس باندې موږ او تاسو ته اسلام د طهارت امر کوي چې انسان همیشه باید د خپل طهارت پام وساتي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا توصیه کوي چې کله د شپې انسان ویده کیږي او د لاسونو کې غوړوالی وي، مثلا چا په لاس باندې ډوډۍ خوړلې د کاغه وریجې دي یا شوروا ده یا بل شی دی او ستا په لاسونو کې د ډوډۍ هغه آثار یا خوشبویي پاتې ده، نو ته باید د خوب څخه مخکې لاسونه پرېمنځې. او حدیث شریف کې هم دا فرمایي چې که هغه څوک د شپې ویده شو په داسې حال کې چې د لاسونو کې د غذا بوی وو او دته د شپې هر مصیبت را پیښ شو، بیا د خپل ځان ملامت کړي، بل څوک نه ملامتوي. ځکه ما ورته ویل چې لاسونه پرېمنځه، ځکه اکثرا د په لاسونو کې چې بوی وي حشرات درپسې راځي، هغه بوی په حشراتو باندې لګي، کېدای شي مار راشي، کېدای شي لړم راشي، کېدای شي بل حشره راشي، هغه به تا وچی چې ځکه هغه د بوی احساسوي، فکر کوي چې دا ډوډۍ ده، نو تا ته به یو مصیبت یو مشکل ضرر در پیښ شي. نو په دغه اساس باندې څوک چې د شپې ویده کېږي او په لاسونو کې د خوراک آثار وي باید خپل لاسونه پاک کړي. همدارنګه د صحت پاملرنې په اساس باندې اسلام موږ او تاسو ته د روژې توصیه کړې. یو میاشت روژه نیول د رمضان مبارک میاشت داسې ده لکه د بدن سرویس، 11 میاشتې خورو وسکو، یو میاشت لږ احتیاط وکړو، اگر چې د کم 100 ساعته موږ تاسو توقف کوو د خوراک څخه، نو دا داسې ده لکه د بدن سرویس چې ستا رګونه تازه کېږي، ستا وینه تازه کېږي، ستا بدن تازه کېږي، نو دغه 11 میاشتو دپاره بیرته نوې انرژي ته حاصلوي او ځان ورته برابروي. نو په همدغه اساس وقتاً فوقتاً نورې روژې نیولې هم د انسان صحت ته مفید تمامېږي. په دې سره سره بیا اسلام موږ او تاسو ته توصیه کوي چې انسان کم خوراک وکړي، ځکه دا کم خوراک خپله د صحت دلیل دی، او هغه انسان چې ډیر خوراک کوي او نه مړېږي دا د صحت علامه نه ده، دا د اشتها علامه نه ده، دا د بیمارتیا علامه ده، دا انسان مریض دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث شریف کې فرمایي چې نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع. موږ داسې یو قوم یو، داسې امت یو مسلمانان چې تر څو وږي شوي نه یو خوراک نه کوو، او هر کله چې بیا خوراک کوو ځان نه مړوو، یعنی دومره خورو چې لا نور مو هم اشتها پاتې وي توقف کوو. همدا هغه صحیح حالت دی. دا چې موږ نه رعایت کوو دا زموږ مشکل دی، خو اسلام موږ ته دا لارښوونه کړې ده، یعنی تر څو چې انسان وږی شوی نه وي باید خوراک ونه کړي، او کله چې خوراک کوي دومره وخوري چې لا نور هم اشتها لري. بل حدیث شریف کې فرمایي چې ما ملأ بني آدم وعاء شرا من بطنه، تر ټولو بدترین لوښی چې انسان یې ډکوي هغه معده ده. او ډاکټرانو پخوا یو مقوله په عربي کې درلودله چې د ټولو امراضو مرکز معده ده، که معده د ښه وساتله بیماري هم نشته، که معده ته د حفاظت ونه کړو د بیماریانو مرکز په بدن کې هم دغه معده ده چې د همدې نه هر بیماري انسان ته پیدا کېږي. اوس که موږ تاسو وګورو شکر مریض چې ډاکټر ته ځي ورته وایي کم وخوره، که کولسټرول لري ورځي ورته وایي کم وخوره، که قلبي تکلیف لري ورته وایي کم وخوره، په هر مریضتیا کې ډاکټر کم وخوره کم وخوره کم وخوره، همدا کم خورتیا ته اشاره کوي. او دا ډېر خوراک چې انسان کوي او د نه مړېږي دا هم ښه نښه نه ده. دغه انسان د دا فکر نه کوي چې زه ډېر صحتمند یم، ډېر خوراک کوم، زه ډېر ښه اشتها لرم. یو صحابي دی حکیم ابن حزام نومیږي، حکیم ابن حزام رضی الله عنه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی، ویل یا رسول الله ما ته یو څه راکړه، کومک را سره وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه شی ورکړه، خو د په هغې قناعت ونه کړ. بیا راغی ویل یا رسول الله ما سره کومک وکړه، بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ورکړه. بیا یې قناعت ونه کړ، درېیم ور بیا راغی ویل یا رسول الله ما ته یو څه راکړه، بیا درېیم ور بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړه دا واخله. بیا درېیم ور نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې حکیمه متوجه اوسه، دا دنیا ډېره شنه ده،
او ډیره ښایسته او خوږه ده. یعنی دا دنیا انسان ته فریب او چل ورکوي، تا ته د دنیا د مال او متاع او پیسې او حرام او حلال ته نه ګوري، انسان ته ډیر ښکلا ورکوي. هر انسان کوشش کوي چې دا لاس ته راوړم او دغه لاس ته راوړم، دا ډوډۍ ته چې ګوري ډیر ښکلې درته معلومي، دا ټول زه باید وخورم، دا ټول باید وخورم کنه. نو د انسان طمع ورسره زیاتېږي، د انسان هغه شوق زیاتېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې حکیم متوجه اوسه چې دا دنیا ډیره شنه ده، ډیره خوږه ده او ډیره ښکلې ده. یعنی د انسان په نظر کې په حقیقت کې داسې نه ده، مګر هغه چا چې دا دنیا لاس ته راوړله بې د دې نه چې طمع ورته ولري، سترګې د چاته نشته، چا نه توقع نه لري، تمه نه لري، همداسې یو چا درته ویل چې شی درکړه وایې کړه، مګر تمه ورته مه کوه چې فلانې به راته راکړي او د فلانې ځای نه به زه واخلم. که چیرې ته تمه ورته پیدا کړه او دا دنیا د په تمه باندې لاس ته راوړله، ورته د یعنی فکر د ورته و نور ورته نه ګوري چې څه رقم او په څه شکل باندې فقط لاس ته باید راوړم، نو د دې مثال د هغه انسان غوندې دی چې دی خوري او مړیږي نه. نو یو انسان ته ګوري چې هغه طمع لري، نو هغه چې هر څومره خوري د احساس کوي چې زه مړ شوی نه یم، باید نوره مخورم، باید نوره مخورم، نو مړښت کې نه وي. نو ځکه هم دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابي ته چې مثال ورکوي، مثال د مړښت ورته ورکوي چې دا دنیا دا رقم دی، نو تاسو انسان ورسره توازن باندې میانه روي نه کار واخلي، نه افراط او نه تفرید. همدارنګه که د بل جانب نه موږ تاسو وګورو، اسلام د انسانیت او د نفس د ساتنې لپاره په خپلو توصیاتو کې موږ تاسو ته فرمایي هر کله چې تاسو دا تصاحب کوي، څه ورته وایي په پښتو کې ارګمې، کله چې تاسو ارګمې کوي کوشش وکړئ چې هغه بند کې ونشي. که فرضاً هغه بیا هم راځي نو بیا به لاس په خوله باندې ایږدئ، ځکه هغه تنفس چې د معدې نه راځي ته ټول خلک په هغې باندې اذیت کوي. نو د ارګمې په وخت کې لاس ایښودل موږ تاسو ته دا مشروع دی. حتی دغه خوله چې موږ تاسو خلاصو خمیازه چې ورته وایو، نو که دې دپاره هم د اسلام توصیه هم دا ده چې کله تاسو دا کوئ نو په دغه وخت کې به لاس په خوله باندې ایږدئ، که چپ لاس ایږدئ شا به ایږدئ دا رقم، ځکه دا لاس په استنجا کې او طهارت کې کارول کېږي، او که چیرې ښي لاس ایږدئ نو بیا به دا رقم لاس ایږدئ ورته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عادت دا و چې کله به تصاحب یا خمیازه کوله خپل لستوڼی به خوله باندې کېښوده. نو اوس که موږ تاسو دغه ماسکونه اغوندو یا شی اغوندو دا کوم نوی شی نه دی، 1400 کاله مخکې چې په هغه وخت کې وسایل دغه نه وو، خو دا د لستوڼي ایښودل په خولې باندې یا د څادر ایښودل په خولې باندې د همدغه حکم لري چې بل انسان ته اذیت ونه رسېږي. همدارنګه که چیرې موږ تاسو نورو تعلیماتو ته وګورو، نو اسلام په همدې کې موږ تاسو ته امر کوي چې انسان باید کوشش وکړي چې خپل حفاظت او د نورو حفاظت ته پاملرنه وکړي. نو اسلام د سالمیت، د سلامتیا او د صحت دین دی. هر هغه څه چې د انسان نفس ته یا ټولنې ته ضرر رسوي اسلام هغه حرام کړی، او یو د هغه وسایلو څخه چې انسان ته فایده رسوي هغه هم روژه ده. الله عز وجل موږ تاسو ته توفیق راکړي. وصلی الله علی سیدنا محمد و علیه وسلم.